السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زين تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روجوړ به خوشاله به زما قدرمنو غدونکو. نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړل د واتس اپ په اړه کې چې واتس اپ کې مونږه ملګرو ته سره میسج کې مونږ وایو چې یاره دا میسجونه دي مونږ بالکل ډیلیټ کړو. زموږ د ډیټا دی بالکل د چا سره پاتې نشي. دا مونږ څنګه کوو دا طریقه به تاسو ته خیم. نو تاسو زموږ په چینل کې نه زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خو د غنټې نشان باندې کلیک والے په آل باندې کلیک والے چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. او دا ویډیو سکپ کوئ مو دا ویډیو تر اخره پورې ډیر معلوماتي ویډیو ته تاسو په ډیر صحیح زده کړئ. نو تاسو سره په موبایل کې آل کنډیک چې کومي تاسو ټول سلیکشن کولای شئ. تاسو وایئ چې یاره مونږ د یو کس ته د میسج کو او دا دی بالکل دا زموږ ډیټا پات نشي. او که تاسو وایئ چې یاره زموږ د ټول ملګرو ته چې زموږ میسج لاړ شي چې هغه وګوري او د هغې نه بعد بالکل هغه ډیلیټ شي زموږ د ډیټا دی د هغه سره پاتې نشي. نو دا سیټینګ به تاسو ته ښیم. تاسو بالکل په اسانۍ سره به دا سیټینګ تاسو زده کوئ. ډېر ټایم نه ځای کوم ځم د ویډیو په طرف تاسو به راشئ خپل موبایل سکرین ته. کله تاسو خپل موبایل سکرین ته رالئ تاسو به دلته واتس اپ باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په واتس اپ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو وایئ چې زموږ د یو ملګري ته دا میسج بالکل لاړ شي هغه وګوري او تاسو وایئ چې یار دا ته بالکل ډیلیټ شي او زموږ د ډیټا دې سره پاتې نشي. نو دا سیټینګ به تاسو ته ښیم. تاسو به څنګه کوئ تاسو بالکل چې کوم ملګري ته تاسو میسج کوئ د هغه په پروفایل باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا به په پروفایل باندې کلیک واوس د ملګری زموږ سره تاسو ته لاندې داسې یو بیک سایډ د ښي لاس ته یو ګول شانتي ګوفۍ ده په دې باندې به تاسو کلیک والئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو به لاندې راشئ تاسو سره به لاندې داسې یو انټرفیس مخامخ راشي ډس افیرینګ میسج تاسو په دې باندې کلیک والئ. نو دې کې الریډي موږ سره دا په 7 ډیز باندې دا مخکې بالکل دا یو اپشن پکې مخکې او دا نیو اپډیټ پکې اوس نوی راغلی. مخکې به 7 ډیز پورې به میسج به بالکل ډیلیټ کېدو. اوس پکې چې دی بالکل 24 هاورز هم ټایم راغلی دی. دا بالکل په یوه غنټه کې هم ستاسو دا میسج چې تاسو کوم چاته وکړئ هغه وګوري او یوه غنټه کې دننه بالکل دغه میسج ډیلیټ کړی شي. نو تاسو څنګه کولی شئ تاسو بالکل په دې 24 هاورز باندې کلیک والئ. تاسو 24 هاورز باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو بالکل به په یوه غنټه کې دننه ستاسو کوم میسج کړی دی چې کوم میسج وګوري ستاسو او بالکل به په یوه غنټه کې د ځانه ډیلیټ کړی شي. تاسو وایئ چې زموږ دا میسج دی بالکل د آل کانټیکټ نه ډیلیټ کړی شي. نو دا به څنګه ډیلیټ کېږي تاسو ته به دا طریقه هم ښیم. تاسو به راشئ تاسو ته به لاندې لیکلي اپډیټ یور ډیفالټ میسج ټایمر اینډ سیټینګ تاسو به دې باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو دا به تاسو بالکل څنګه کوئ تاسو په 7 ډیز باندې دی نو تاسو بالکل په دې 24 هاورز باندې کلیک والئ. کله تاسو په دې 24 هاورز باندې کلیک واخلئ بالکل چې تاسو په آل غنټې کې چاته هم میسج کوئ او بالکل په یوه غنټه کې دننه چې هغه وګوري بالکل به ځان نه ډیلیټ کېږي. ستاسو ډیټا بالکل هغه سره نه پاتې کېږي. نو دا سیټینګ ما تاسو ته خو ډېر خوندور سیټینګ دی. کله هم تاسو په موبایل کې دا سیټینګ وکړئ نو بس ډېر خوند به ترې حاصل کړئ. نو امید ساتم زموږ دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښ شوي. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوي خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ لایک لازمي ورکوئ. زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې د غنټې نشان باندې کلیک والئ په آل باندې کلیک والئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. والسلام.